السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګران دوستانو، لکه څنګه چې تاسو معلومه ده چې پرون ورځ په ننګرهار کې درې واکسیناتوران د ناپېژانده وسلوالو له لورې نه ووژل شول په هغه مهال چې هغه بیچارهګان چې کوم دی لګیا وو په همغه په ساحه کې په خپله وظیفه باندې بوخت وو. نو دا هغه بیچارهګانو چې یوه چې کوم یو دا 7,000 معاش اخیسته په میاشتنۍ، او بل چې دی د ورځې 300 او بل هم د ورځې 300 روپۍ اخیستلې. نو دا خلک چې کوم د کور نه وځي د وظیفې لپاره، هغوی به حتما په کور کې بس مجبوریت لري. داسې نه ده چې دوی د باندې وځي چې د څه فحاشي دپاره نه ووتلي، چې کوم دی خپل د کورنۍ لپاره یو څه د نفقې د پیدا کولو د خاطره دوی د کور نه باندې وتلي. او دا په ننګرهار کې اول ځل نه ده. مخکې هم د انعکاس راډیو تلویزیون 3 کارمندانې په عام محضر کې په بازار کې ووژلی شوې، او په عام محضر کې دغسې قتلونه کېږي او موږ تاسې په سترګو ورته ګورو. نو کوم چې دغه انعکاس تلویزیون دغه 3 کارمندانې چې په بمنیوالانو په کوڅه کې هلته ووژل شول، نو هغه داسې ځای کې وژل شوي دي چې هلته په یو دقیقه کې 200 کسان داسې تېرېږي، 200 کسان دې خوا ته تېرېږي. نو په دې په دومره په یو هجوم ځای کې یو کس راځي، یو کس وژني او بیرته ځي. یو کس راځي، یو کس 3 کسان وژني، او په هغه ځای کې چې هلته کوم زرګونه کسان په همغه وخت کې هلته ولاړي، او بیا همغه ځینه سړی بیا تښتي. ډېر د افسوس خبره ده. او بله خبره دا ده چې کوم وخت نه چې دغه نوی والي ضیاءالحق امرخیل چې کوم ننګرهار ته راغلی، هغې ورځې نه دې خوا ته په ننګرهار کې امنیت ډېر زیات سخت خراب شوی ده. نو داسې ورځ نشته چې هلته په ورځ کې په 2-3 موټرو باندې چسپکي بمونه نه الوځي. داسې ورځ نشته چې هلته 2-3-4 کسان په ښار کې ترور کېږي نه. نو صحیح خبره ده چې په ولسوالیګانو کې خو یعنې مخکې د امنیت ډېر خراب و، خو په ښار کې امنیت برقرار و. په ښار کې امنیت د نورو ولایتونو په پرتله ډېر ښه. موږ د والي صاحب څخه غواړو چې یعنې د ننګرهار ولایت امنیت ته دې لږ فکر وکړي، لږ دقت دې وکړي، تر څو لکه څنګه چې موږ تاسې ګورو چې ورځ تر بلې دغسې زموږ دغه با استعداده ځوانان ورځ تر بلې قتلېږي. دا خو معلومه خبره ده. کوم چې دا د خارجیانو پروژې دي دلته راځي فقط د خلکو د ایمیج د خرابولو د خاطره، دغه د ځوانانو د ایمیج د خرابولو د خاطره، یعنې د ورځ تر بلې دغسې قتلونه کوي. دوی په دې باندې پوهېږي چې یعنې په دې قتلونو باندې موږ د افغانستان هغه اصلي استعداد چې کوم دی موږ نشو وژلی، خو دغسې نور ځوانان پیدا کېږي دغسې با استعداده. خو مقصد د دوی د خلکو ذهن ته یو ناامیدي او همدارنګه د خلکو ذهن ته د یو ډول ډار دوی خلکو د ځوانانو د ذهنونو ته دوی انتقالوي چې آینده چې کوم دی یعنې خپل والدین زړه ښه نه کړي تر څو خپل دوی چې کوم لورګانې دي هغوی د مکتب ته ولېږي، هغوی چې کوم دی درسونو لپاره تشویق کړي. نو دا خو معلومه خبره ده چې دغسې ورځ تر بلې دغسې پیښې چې څومره زیاتېږي، نو خلکو زړونو ته یو ډول ډار ورغورځېږي. هغوی خپل لورګان چې کوم دی مکتب ته بیا نه لیږي. نو دا 100مه پیښه ده چې په ننګرهار کې ترسره کېږي. لومړۍ پیښه چې کوم دی 100 میاشتې مخکې ملاله مایوند د انعکاس راډیو تلویزیون هغه ویانده چې کوم یو نو هغه ووژلی شو. نو که چېرته موږ او تاسې بیا هم دغسې موږ په چوپه خوله کښېنو، خپل اواز موږ پورته نه کړو، نو دغسې ورځ تر بلې به دغسې وژل کېږو. نو هر یو ځوان چې کوم یو دی دغه مسؤلیت لري چې خپل اواز پورته کړي. نو هغه که د میډیا له لورې نه، هغه که د هرې لارې نه، باید موږ خپل اواز پورته کړو. نو که چېرته همدغسې ورځ تر بلې وژل کېږو او بیا هم په چوپه خوله ناست وو، په دې خو نه کېږي. نو غلاګانې کېږي په ولایتونو کې، وژنې کېږي، قتلونه کېږي، هر څه کېږي. بیا هماغه قاتل چې کوم دی په ځای کې قتل کوي او هماغه ځای کې بېرته تښتي، غلا کېږي، غلاګانې کوي او بېرته تښتي. نو تر اوسه پورې نه کوم غل چا ونیو، تر اوسه پورې نه کوم قاتل چې ته ونیول شو، او که ونیول شي هم نو هغه بېرته بیا ورځ 2 ورځې وروسته بېرته هغه بیا خلاصي. اصلي خبره دلته زموږ دغه امنیتي چارواکي چې کوم یو دي، هغوی هم دغلته لږ دقت څخه کار نه اخلي. هغوی هم دې ځای کې لږ بېغوري کوي چې کس ونیسي، هغې نه وروسته بېرته خوشي کړي، یا د پیسو په مقابل کې یا د کوم بل څه په مقابل کې. موږ د ننګرهار د والي صاحب څخه موږ یو جدي غوښتنه دا لرو چې د ننګرهار امنیت ته د پام وکړي. د هلته چې کوم مکاتب دي، هلته چې کوم څومره د تعلیمي ادارې دي، هلته چې کوم دغه خلک هغه ځوانان چې کوم هغه وظیفې ترسره کوي، نو کم از کم هغوی زړونو کې باید دغسې ډار نه وي
هغوی په زړونو کې دغسې باید ډار نه وي چې داسې نه چې زه کور نه وځم هلته داسې نه چې هلته ووژل شم، یعنې هغوی د زړه د خلاص هلته وظیفې نشي ترسره کولی.